عزیزانو د انسانیت تعریف دا ده چې داغه ایمان وی رضا علی القضاء، الله پاک چې د لپاره څه شی مقدر کړی وي او پاغه باندې ده راضی شي. دا د انسانیت لوی تعریف ده. اوګه بو دا به چاته نه وي چې زوګه بربند بو، دا به چاته نه وي چې ما ته کپڑے پکار. بس ایمان څو ایمان داو چې زه چې اوګه ما نو زما د خدای زه اوګه خوخه نو ټیک دا کنه، زه خدای غره رضا لټوم او دا غره رضا پسې ګرځم. چا په دې راضي دی چې زه اوګه ما نو زه په دې راضي، ځکه زما غرض دا غره رضا ده. چې دا غره رضا مې غرض ده نو ما ته څه ضرورت دی چې زه چاته وایم چې زه اوګه. نن تاسو وګورئ دا انسانان خېټه د پاره څه کوي، بچو د پاره څه کوي، خزو د پاره څه کوي. دا انسانان دا او ته انسان ویلم ظلم دی. دا چې مرشي دا د سپي په مرګ مړ کی، دا سپي مري سپي، دا انسانان نه. انسان مرګ داسې وي چې داغه دا کردار دا ایمانی چې 24 غنټې داغه ژوند چې داغه کې د خدای رضا وي، طلب د خدای رضا وي، اراده د خدای رضا وي، ګرځېدل د خدای رضا وي، خبرې د خدای رضا وي، چا سره نیکی کوله د خدای رضا وي. انسانان داخل زمونږ په 40 غنټو کې یو حرکت داسې وخایي چې هغه کې زمونږ غرض د خدای رضا وي. یو حرکت. نو دا قوم اوس په دې پلیټ فارم ولاړ دی چې هر قسم طوفان او تبعی پراله او دا قوم د صفای هستی نه ختم شي، ځکه چې هر ګناه انتها ته ورسېده. هر ګناه دا چې مونږ څه کوو دې نه مخکې نور څه شته نه، نور څه ګناه ده چې مونږ به وکړو. یعنی الله دې امان راکړي. زوی لګي شوی دی خپل مور سره بدفعلي کړې ده، پلار لګي شوی دی او د خپل لور ته خېټه شوی ده، رور لګي شوی دی او د خپل خور ته خېټه شوی ده. او مقدمه مال راځي دي شریعت څه وي دې د پاره. تاسو خیال را دینه په خپل ګناه شته، دینه په خپل ګناه شته. نو زه چې وایم چې انسانیت ختم شو، انسانیت نشته. چيله په خپل مور خيږي کنه خيږي، ها خر خپل مور پیژني، غوای خپل مور پیژني. نو چې خپل مور نه پیژنې نو تم انسانیت نه وته. وای دا حرامي قوم خپل مور پیژني. مونږ ته انسانان دا ښکاری دا پیران دی او حضرات دی او قبه او جبی دی او مونږ ته دا انسانان اسه ټرای او کوي اورځي دی تورشي خلوت خانه ته ورته جی یو سړی مړکیږي او به تانه بل وینه ور سره برابر نه ده. د بزرګانو لور شي وای به تانه بل وینه ور سره نه برابرېږي نو کله وینه ورکی د دغه ټوله بزرګي پته بدرته ولګي چې ښا وینا زه خپل نه جوړم، ځکه چې دا بزرګان کال 12 میاشتې بیماری اډو جوړ وینا مولا ورشه استاد ته یو سړی مړ کیږي او لګ ستا وینا ورته پکار. تا کم گروپ دی پلانې دا پلانې گروپ او د یو برابر او کوي ټرای تاسو لا ورشي صاحب د شیخانو میخانو شیخ صاحب راځه کنه لګوینا دی پکار شي. بس خدای دې خونه ورانه کوم کی وینا کم زیاده. تاسو خیال ده نو مونږ کې انسانیت شته یا مونږ انسانان؟ تاسو ورشي په پاړه چنار کې اور بل شیعه سنی فساد په پاړه چنار کې چا جوړ کړي؟ کراچۍ کې مهاجر او پښتون او بل سبلادي او پښتون دا فساد چا جوړ کړي؟ دا فساد سوچ سمجھ سکیم لاندې حکومت جوړ کړي. دا د حکومت فساد. زه 10 کاله پاړه چنار ته تل راغله، شیعه سنی په یو تالی خوري او کینی او پاسي یکدم پکې دا غلغله ولې راوچته شي او درې سوا سره مړ کی. دا ټوله ایما د حکومت دا انګريزانو پالیسی وا چې قوم لړاو او حکومت کرو. هغه پالیسی د دې دیسی انګريزانو دا دی وی قوم لړاو او حکومت کرو. بیا د امریکای پالیسی دا چې دغه ځای امریکا محاذ جنگ لوکل خلق دې نه او باسي که شیعه دی او که سنی دی. زما شیعه سره جګړه ضرور ده او زما شیعه سره جګړه د دلایلو جګړه وي، دلیل به وای. زما شیعه سره د ټوپک جګړه بنئ، د کوتک جګړه بنئ، دلایلو جګړه وي. په دلایلو به شیعه ته دا ثابتوم چې ابوبکر صدیق یار اول د جناب محمد رسول الله، عمر فاروق یار دویم، عثمان ذی النورین یار دریم، علی یار سلورم. دلایلو سره به ثابت. الله چې کوم ترتیب د یارانه دنیا کې پیغمبر جوړ کړو په مغه ترتیب الله ولا عمرونه مقرر کړیو کنو کړی. اوس تاسو څه پوهیږئ په دې خبره چې
शियत से बलाता हुई और सुनी से बलाता हुई मंग सुनी सुनी सही अलग तो शेख साहब सुनी सुनी सही तो सुनी कहना काइंदा नस्ल उगोरे हुकूमत था उगोरा दा जुने जो का खुदा तबाह और बर्बाद खुदा द कोर पागा सिंध के और 5 निकाती प्रोग्राम 5 निकाती सशेर 5 निकाती नई रोशनी स्कूल बालिग बम पके तालीम कई स तालीम बकी ABCD बस दकई या 1 दूना दूना और 2 दूने 4 बस दकई देखो गोरा शर्मेदलिया आचाचे MSc करे दे BSc करे दे अगला खुद पालिश कोलो दरकम न लगी नोस्तकौम पदे गोले चिमा 5 निकाती प्रोग्राम और तालीम बालिगान उस तालीम बालिगान ले चिकमे इदारे प्रानिस्ती दी कमे इदारे राशिद अगा तालीम बालिगानो डायरेक्टरान सोख दी सेक्रेटरियान सोख दी डिप्टी डायरेक्टरान सोख दी और मास्टरान पके सोख अली दाखम लगा पता हो लगा दा पता हो दा तालीम बालिगान सूबाई हुकूमतुन तमामेला लाड़ा डायरेक्टर चौक लगोले आदाब खपलवान दी तोल तो वर्ष मा BSc करे दे और द प्राइमरी स्कूल उस्ताजी वाड़म वही बजी दा हल्का नंबर 4 ननूजगारी की दा मास्टरी ला खुदा पकड़ सैलाब या का सारा तचावी प्लानी दे की तूफान रागले प्लानी दे की तूफान रागले माल सम रागले का कोग सम तूफान पदे कौम पकार दे तूफान अक्कल बदी ओखोज द खजे द मेड़ जगड़ा तो परजोनो दी सरा खजावर तवाई च तलाक ला दर तैयार है हमको अविसियार बदर त प्रेदम ना बजान सरा उड़ा तो परजोनो के वर्तो बची पपलार पर इन खती दी च कमोर में प्रेदे खैर दा खुच दा अविसियार रा तमुन तरा कपलारा और दे प्लार तलद दे बचो तरबियत दा से करा दे कर वो खबर दादा मामा ऐसे देवाल ता डोल के वालदी दा कौम दे खबरों ना होते रहे जो दी तब्दील पस बदे कौम की अकल राजी शऊर बराजी फहम बराजी पोया बराजी तेना पस दागा बनी इसराइल दी चे पैगंबर बते तंग शो और आसमान तबे औकत कि या अल्लाह तूफान तेरा वाला और टोल कौम तबाह का जमा अकल नोर कार न कही पाए इस्लाम माना दादा अल्लाह हुक्म तगर्दन ने हाथ के दल खुदा वेली दी और तो वे बसर उचिश पैगंबर वेली दी और तो वे बसर उचिश लेकिन खबरी खुदवा दी याद खुदा खबरी दी और याद पैगंबर खबरी उस मंगा जब कम मुर्दार मल्क की पैदा हुई न दगा मुर्दार मल्क के तासोगो रही नो पैगंबर वेली दी वही दाद हदीसों में चीदी दाद यहूद डकोस के लिए दी दा यो मुस्तकिल दुनिया पर मल्क की उसी और जेवाले करा गए माते वेचे प्लार में परवेज शेवे दे और वही चीज हदीस न माना माल प्लार दे पर वक्त पोयावा गोरा का हदीस ने इनकार को न काफिर बशी उस्ता मोर सर भाई निकाह माच पर वक्त पोयावा जका चे परवेजियान काफिर दी और द काफिर चे दे मुसलमान सर निकाह बाकी न पाती की दा जमुंग मल्क ले द दे वजह था चे दा किस्म लानत पके पैदा की द दे वजह दादा चे जमुंग पमल के द मजहब तरबियत निश्ता जमुंग पमल के मजहब तरोजान निश्ता जमुंग मल के द मजहब कदर और इज्जत निश्ता कमल की चे द मजहब कदर और इज्जत मजाल शता चलता सुखस्तर की पुरता की दा अख्तर राजवा इमाम फखरुद्दीन राजी लो इमामो लो मुफस्सिरो खलक वर्तराले चे साहब ईदगाह के मुंस तैयार दे बादशाह रागले दे और खलक अमनास पियो स्तासो इंतजार इमाम फखरुद्दीन राजी वर्ता हुई चे जद अख्तर मुंज नदर को अमतासोला जई वली जी जमा ख्वादा उस इमाम फखरुद्दीन राजी हुए चे जद अख्तर मुंज न वर को बल कम मोर रावड़े चागे बवेले वे चे जब मख के शम जब मुंज वर्क दलता को कहो मुला हुई चे अलग दा सड़े पलितो द जनाजा न को आबल बहु चे मरा खाई की दशाना द मुसलमान सर जी चरता हो कलीमा वेली कना हड़प बल मोले बरा पासियो मुसले सर बोदरी दा खोस्ते काफिर एंटर दर सरई हो द वक्त दा पीस का हुआ द जनाजे सर जो चे मान को लतवल निस दे वाले राज नन खुस्ताद अमल के इस्लाह पर दे वजम न की चे जियाद कार मुंगना खराब दे खालिक निकाह जन तड़म बेगा में गड़ी कड़ी साहब बल बरा पासी हुई बवाई पटम कहते तो निकाह की चालाकी को ब्याज पर बड़ा वाले उस तवर्ष का ना दादा शुद्ध जकात पैसे चैली सदा को तो है चला शुद्ध रा जकात चेता वली वही जिन से बदल और चेतकम सी जिन बदल सी ताकि हुक्म बदल चालाकी बदल सरू किताब पे हुई नो इस्लाम पदे वजम न की
چې نه مړه د جنازې خخیږي او نه ښځه بې نکاح پاتې کېږي. امام فخر الدین رازي رحمت الله علیه چې وې دا نن نه 900 کاله رستو خبره درته کوم چې زه عیدګاه ته نه ځم او نه تاسو له مونځ ورکوم. صاحب خبره څه ده؟ وی اله به مونځ ورکوم د اختر چې کومه ټانګه کې زه ځم نو د اسپې په ځای به د هغې ټانګې باڼسونه بادشاه نیولي وي او ټانګه به راکاږي او ما به پکې عیدګاه ته بوځي. اله به مونځ در کوم او که بادشاه مې نه بوځي نو بادشاه ته خبر لاړو چې خو داسې وایي چې ټانګه به بادشاه راکاږي. بادشاه هم د سړي زوی او یو عظیم انسان هغه وی ها کومه ورځ مې چې د خدای نه غوښته نن خدای په لاس راکړه. بیا بلختې بادشاه را منډه کړې ده او ټانګې نه یاس په لرې کړې ده او امام فخر الدین رازي پکې کېنولې او باڼسونه یې نیولي دي او امام بادشاه ټانګه راکاږي او امام صاحب عیدګاه ته راوست. چې راغی مونځ شو 3 ورځې تېرې شو. 3 ورځې پس بادشاه راغی امام فخر الدین رازي ته چې دا چل څو چې تا دا کار وکړو په دې مې پوه کړ. ویل چل څو ویل راځه چې چل درته وښیم. بادشاه د لاس نه ونیو چې جومات ته ځي ګوري که سپین ږیری دی او که وړوکی دی او که ځوان دی سپاره په لاس کې نیولې ده او الف ب ت س دا لګیا دی. که مدرسې ته ځي سپین ږیري او بوډاګان هم پکې ناست دي او صاحبه ا ای او بابې بو تاتے تو دا لګیا دی. امام فخر الدین رازي تپوس وکړو خلقو نه چې دا جوماتونه خو ښار پراته وو او دا مدرسې خو ښار یې وې دا اوس پکې څنګه دا دنیا داسې راوخوټ کېده. خلق ورته ویل صاحب تپوس مه کوه مونږ ته د دې دین د قدر پته نه وه اوس یې راته پته ولګېده چې واقعي د دین ډېر لوی عزت دی چې بادشاه د دین علما په ټانګه کې راکاږي او عیدګاه ته یې بوځي. نو مونږ وایو چې ولې دا دین مونږ زده نه کړو. نو امام فخر الدین رازي بادشاه ته وایي چې ودې لیدل بادشاهانو په زړه کې چې د دین او د اهل دین او قدر او وقت پیدا شي دا ناممکنه ده چې د عوامو په زړه کې به د خدای د دین وقت او قدر نه پیدا کړي. و انسانانو کې یو عظیم انسان حضرت ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام د پاره الله پاک یو عظیمه ابتلا مقدر کړی و چې هغه د زوی قربانی و. خوب کې ورته ویلې شو چې قربانی وکاو زوی حلال کا. ابراهیم علیه السلام سار چې راپاسې د زوی سره مشوره کوي چې بچیا ما بیگا خوب لیدلې ده او خوب زدا ګورم چې انی اذبحک زتا لالوم فانظر ماذا ترى تم سوچو کا. د زوی عظیم انسانیت ګوره زوی دا نه وای چې پلارا دا په دنیا کې چرته شوی دا چې پلار پاسې دلې زوی حلال کړي. زوی دا نه وای. عظیم انسانیت د پلارم ګوره او عظیم انسانیت زمونږ هم ګوره او عظیم انسانیت د اسماعیل علیه السلام. زه خو تاسو ته ایمانی وایم چې دغه انسانیت د دې خلقو وګورم نو مونږ ته خدا خپل ځان خدا که انسان هم ښکاري چې مونږ چېرته بني آدم هم یو کړ. انسانان دا خلق عظمت د دې خلقو شرافت د دې خلقو قناعت د دې خلق. ابراهیم علیه السلام د زوی عظمت ته ګوره ماشوم بچی دی 10-12 کالو ماشوم دی. پلار ته وایي چې یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر. پلاره چې څه درته ویلي شوي دي فورا هغه کار وکړه زر کوه. بچیا ما ته خو ستا د حلالولو ویلي شوي دي نو ته به څه کوې؟ وایي زه ستجدني ان شاء الله من الصابرین. زر دی چې ته به ما لره بیا مومې چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم زه به غږم نه کوم ته به مې حلالې او زه به صبر کوم. عزیزانو عظیم انسان دی ته انسان ابراهیم علیه السلام زوی حلال کوي. انسان زویو حضرت اسماعیل د 12 کالو بچی حلالوم دی وای ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. زه به ستا چړې لاندې صبر کوم ته به مې حلالې او زه به غږ نه. انسان مور وه مور نه تپوس شو چې ستا د زوی قرباني خدای غوښتې ده. مور په سجده پرېوته چې الله ستا په در کې لکها شکرونه دي چرته زه غریبه او چرته زما د زوی قرباني غوښتل. ابراهیم زر کوه اسنه چې تاخیر پکې وشي او چرته خدای خفه نشي. عزیزانو انسان ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو دا اسماعیل د مور په غیږ کې او پاس نه ورته حکم وشو چې دا ښځه د بیبي هاجره او دا زوی چې په غیږ کې دی د شام نه بوزه مکې ته. دغه وخت کې مکې ښار جوړ نه و ایس نه و د دوو غرونو منځ یو خوړ او ډاګه وه.
دغه خزه او زوی د بوزا او د مکې په دې خور کې پرېدا او ته ځه خزه او زوی بوتله هلته کېنو دې روان شو خزه ورته وایي سړیه چېرته ځې ویل خدای حکم کړی چې دا دواړه دلته پرېږده او ته ځه ویل خدای ویلی دي ویل الحمدلله چې خدای ویلی دي نو خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه خاوند ته لاړ او د غرونو په منځ کې په خور کې ځوانه ښځه او د هغې په غېږ کې زوی پرېږد او به کیسو عظیم انسان دا و دی ته لاړو شام ته او ښځه او زوی د مکې په دشتو کې پرېږد عزیزانو بیا د ده به کله چې د دوی کتو تړو وشو نو رابغې وبې کتو بیا به ته لاړو ایسارېږي به هم نه ورسره اوس ته انداز وکړه چې په دې خور کې او په دې بیابان کې دوی خوړه څه د دوی بستره څه وه د دوی د اسمان نه لاندې بغیر بل چت نه و عظیم انسانیت دا شی مونږ انسانان ابراهیم علیه السلام د انسانیت به څه وایي هغه زوی منا ته بوځي او په منا کې ودرې د پلار او زوی دواړه فلما اسلما وتله للجبین فلما اسلما هر کله چې دا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد شو اسلما دا معنا اوس مخکې مولانا علوم څه وشو دا به بیا شي واخر